د خلیل الرحمن حقانی کوم قاتل چې هغه په کومه طریقه باندې کابل ته را داخل شوی او د مختلفو زاویو نه او د مختلفو ځایونو نه د هغه ویډیوګانې مخې ته راغلي دي چې تاسو سره به یې دلته شریک کړم. ویډیو را سره تر اخره وګورئ دوستانو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده خلیل الرحمن حقانی چې څو ورځې وړاندې په کابل کې په هغه باندې یو بریدګر راننوتی و جومات او هغه په ډیر بې دردۍ سره مړ کو. قدرمنو دوستانو اوس مهال د هغه د قاتل ویډیوګانې د مختلفو زاویو نه او د مختلفو سی سی ټي وي کوم کیمرې دي د هغې نه خپریږي او لیدل کېږي چې دغه کس چې دی د ده ږیره هم نشته دی او دا خپل ځان یې یعنې داسې جوړ کړی ګینې چې د ده لاس مات وي. دا راننوتی دی او بیخي نږدې د خلیل الرحمن حقاني سره ناست و چې بیا یې دغه خپل ځان ته درز ورکړی دی او خپل ځان یې لوځولی دی چې ځان سره یې نور کسان هم ولوځولي دي. قدرمنو دوستانو دا واقعه په کابل کې شوې ده او د خلیل الرحمن حقاني په مرګ باندې ډیر زیات خلک خفه دي. داسې هم ویل کېږي چې د مخکې هم د امریکا زندان کې جیل هم تیر کړی دی او په د باندې مخکې هم د جهاد په دوران کې ډېرې زیاتې سختې او ډېرې زیاتې سختې ورځې تېرې شوي دي. نو قدرمنو دوستانو د خلیل الرحمن حقاني باره کې مو دغه لنډ معلومات تر تاسو در ورسول چې هغه په کابل کې په ډېر بې دردۍ وژل شوی او اوس مهال د هغه ویډیوګانې چې خپریږي هغه به هم تاسو سره ډېر زر په نور ویډیوګانو کې شریکې کړو.